یو واره بیا ستړي مسئ جوړ په خیر. زه کلثوم کاکړ یم. د خبرونو تفصیلات به تاسو ته نن د فیسبوک په پاڼه وړاندې کوم او مننه چې تاسو موږ سره ملګري یاست. پیل به هم وکړو د پاکستان کې د کرونا وایرس د شمیرو څخه چې دا وخت په پاکستان کې د کرونا وایرس څخه 1,82,552 څخه پوری کسان چې دي د دې وبا د لاسه ناروغه دي او هم په پاکستان کې د کرونا وبا د لاسه 3,404 تنه تر دا وخته پورې ژوند د لاسه ورکړی دی. پاکستان د نړۍ د هغه څلورو ملکونو په فهرست کې شامل شوی دی چې په کرونا وبا د ناروغ او مړه شوو تنانو په شمېر کې په تیزی سره زیاتوالی روان دی. خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی اطلاعات مشیر اجمل وزیر خبريالانو ته ویلي دی چې حکومت د کم 15 ورځو سمارټ لاک ډاون په ځینې ښارونو کې پر ځای کړی وو، هم به دا کلیوالو سیمو او کوڅو ته غځوي چې د دې وبا مخه ونیولی شي. تاسو ته په دریا د کوچي پاکستاني چارواکو اندېښنې ښودلې وې چې د بېاحتیاطۍ له وجې څخه به د جولای د میاشتې نیمایي پورې پاکستان کې د کرونا وبا د لاسه د ناروغه خلکو شمېر 12 لکه ته رسېدلی شي او په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا وبا د لاسه د ناروغه خلکو شمېر د 9 لکه او 15,000 څخه زیات شوی دی. هم تر اوسه د لاسه 4 لکه 8,000 او 801 خلک په ټوله نړۍ کې مړه شوي دي او بیا که د امریکا د شمیرو په اړه تاسو ته ووایو تر دا وخته پورې 22 لکه 82,000 څخه زیاته خلک په دې وبا اخته شوي دي او هم په امریکا کې یوازې د مړه شوو تنانو شمیر 1,20,000 څخه زیاته شوې ده. د امریکا د جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په افغانستان کې بیا د دې وبا د لاسه څخه تر دا وخته پورې 90,000 یعنی کې یو کم 13,000 او 143 کسان کرونا وبا باندې اخته دي. هم په افغانستان کې د دې وبا د لاسه د مړه شوو تنانو شمیر 598 ته رسیدلی ده. د صحت نړیواله اداره وایي چې کرونا وبا په اړه چې کومې شمیرې خپرې کړې دي او وایي چې دا وبا اوس بیا په زور کې ده او په لومړی پړاو کې ده، که څه هم ځینې پوهان ګڼي چې دا وبا د دې وبا دویم پړاو پیل شوی دی. د صحت نړیواله ادارې تېره ورځ یعنې کې د اتوار یکشنبې په ورځ ویلي وو چې ګرده نړۍ کې په یو ورځ کې د کرونا وایرس 1,38,000 پیښې مخه ته راغلي دي. صحت نړیواله اداره وایي چې په برازیل کې تر ټولو زیاتې دا پیښې دي او د هغې وروسته په امریکا کې دا پیښې د برازیل شمېرې ښایي چې 55,000 او بیا د امریکا شمېرې ښایي چې په دویم نمبر دی 18,000 او بیا د برازیل د امریکا وروسته هند په دریم نمبر دغسې هېواد دی چې هغلته زیاتې شمېرې مخه ته راغلی دی چې 15,000 پورې دا شمېرې ښایي. په پاکستان کې کاروباري خلکو د افغانستان سره د تجارتي سامانونو د وړلو راوړلو اجازه ورکولو هرکلی کړی دی او د دواړو هیوادونو د ترقي په ګټه بللی. پاکستان مرکزي حکومت افغانستان سره تجارتي سامانونو بیا اجازه ورکولو فیصلې وروسته د دغه هیواد څخه پاکستان ته تجارتي سامانونو وړل راوړل پیل شوي. پاکستان حکومت د فیصلې وروسته د افغانستان سره به د اونۍ په 6 ورځې یا د هفتې په 6 ورځو کې تجارتي سامانونو لپاره سرحدي لارې خلاصوي. د پاکستان خارجه وزارت 2 ورځې وړاندې اعلان کړی وو چې د ګل دروازې څخه په شمالي وزیرستان غلام خان سرحدي لاره تجارت لپاره خلاصیږي. د دې وړاندې حکومت د تورخم او د چمن سرحدي لاره تجارت لپاره د پرانستلو فیصله کړې وه. شمالي وزیرستان د افغانستان سره د غلام خان سرحدي لاره د 1300 کلونو راهیسې تړلې پاتې وه یا بنده پاتې وه. افغان چارواکي وایي چې هم د تېره اونۍ د افغانستان امنیتي ځواکونو دومره عسکر وژل شوي دي چې په تېرو 19 کلونو کې په هیڅ اونۍ کې دومره ډېر عسکر نه وو وژل شوي. افغانستان د ملي امنیت د شورا په وینا تېره اونۍ په 18 ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې د افغانستان دفاعي او امنیتي قواو 291 تنان وژل شوي او 550 پورې ټپیان شوي. همدا ډول ویل شوي دي چې طالبانو په تېره اونۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 42 ولسي وګړي هم وژلي دي او نږدې 115 نور ټپیان کړي.
د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر باندې دا بیان جاری کړی دی او هغه کې راغلی دی چې طالبان په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي او د سولې لپاره هیڅ ښه نیت نه دی ښوولی. جاوید فیصل خبرداری ورکړې ده چې که طالبان هم د طالبانو لخوا په تشدد کې کمی رانسي نو د سولې راتګ او د دې لپاره به دا خنډ وي او د افغانستان کې به سوله وځنډیږي. وایس اف امریکا ډیوا د فیسبوک پاڼه د لارې به ورپه ورته د خبرونو تفصیلات وړاندې کوو. تر بل وخته تاسو ته زه ښه وخت غواړم.